ډاکټر ځلاند وایي د عباس ستانکزي ملاقات کې مې 40 دقیقې وژړل. د طالبانو یو مشهور مدافع او د کابل پوهنتون استاد ډاکټر فیض محمد ځلاند چې اوس د طالبانو د حکومتوالۍ په منتقد بدل شوی وایي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي سره د لیدنې پر مهال یې 40 دقیقې ژړلې دي. نوموړي د خپلې دغې ژړا دلیل نه دی روښانه کړی، خو له څرګندونو یې ښکاري چې د طالبانو له حکومتوالۍ او کړنو ناراضه دی. له دې سره د دومره اوږدې ژړا ادعا د ټولنیزو رسنیو د یو شمېر فعالانو د بحث او پوښتنې وړ ګرځېدلې ده. فیض محمد ځلاند په یو بل ټویټ کې لیکلي 15 ورځې وروسته د افغانستان اسلامي امارات کال پوره کیږي. ټولو وزیرانو، والیانو، ولسوالانو چې بې کفایتۍ، نااهلۍ، د خپلوانو ګمارنه، د ورونو او خیانو زامنو په ګمارنه کې دا کال پوره کړ. موږ به یې د رسوا کولو، د خیانتونو د برملا کولو ته پیل وکړو. یو کال هر ډول اصلاح ته کفایت کوي. هغه دا څرګندونې په داسې مهال کړي چې څه موده مخکې شیر محمد عباس ستانکزي هم له طالبانو څخه د څو میاشتني نارضایتۍ او جلاوطنۍ او هېواد ته له راستنېدو سره په یوه عمومي غونډه کې د طالبانو پر ځینو کړنو توندې نیوکې وکړې. ځینې شنونکي فکر کوي چې له داسې څرګندونو سره د طالبانو په لیکو کې د یوه اصلاح غوښتونکي جریان د رامنځته کېدو نښې به څرګندېدو دي. ځینې نور شنونکي بیا باور لري چې طالبان او پلویان یې داسې نیوکې په مدیریت شوي ډول کوي او هدف یې دا دی چې عام ولس د طالبانو د طبیعي مخالفینو له ملاتړ او پیغامونو څخه راوګرځوي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم درسره سبسکرایب کړئ.